تعالی دې داسې خوشحالیانې په دی هم راوړي چې د چا پکې ودونه نه دي شوي. الله تعالی دې دی له هم نیکې صالحاتې بیانې ورکړي او دا څېرې دي د دی په سر باندې هم وتړلې شي. ډېره مننه. ها ملګرو، اخر کار د پښتو یو مزاحیه فنکار زرداد بلبل هغې هم واده وکړو. دا وخت تاسو ته په سکرین باندې د هغې کم تصویران چې ښکاري مختلف د پښتو کم انډسټرۍ کسان چې دي هغه ورسره راغلي دي، ملاقات ورسره کوي، مبارکي وله ورکوي او ښه یو پروګرام چې دی هغه یې ارینج کړی دی. دا وخت چې کوم دی تاسو ته په سکرین باندې هغه ښکاري، یعنې خلک ورته کم ګولونه څیرې چې دي هغه ورچوي. تاسو ته چې کم دی زه به شریکه کړم چې ډېر زیات خدمت یې د پښتو ژبې دپاره کړلي، ډرامې جوړولي، بیا د پښتنو نه څه ګیلمن شوی هم وویلی چې آیا پښتانه ما نه سپورټ کوي، د دې دپاره ما دونه ډېر خدمتونه کړي دي او د واده یو ارمان یې هم ظاهر کړی، ویلی چې آیا زما په زړه باندې غټ ارمان چې دی هغه دا دی چې زه واده وکړم. یعنې که مونږ وګورو زموږ معاشره کې پسې مختلف قسم خلک هغه خبرې کوي، څوک ورته 100 څوک ورته بل څه وایي، خو اخر کار چې کم دی هغې واده وکړو او خپل ارمان چې و هغه یې پوره کړو. دا وخت چې کم دی هغه تاسو که وګورئ که نه نو نور کم داسې واړه ماشومان شان خلک چې دي کم چې داسې معذوره ورته ویلی کېږي هغه ورسره هم ولاړ دي او هغو ورته هم خپله مبارکي چې ده هغه وړاندې کړې ده، ورته ویل دي چې آیا زمونږ هم ارمان دی الله تعالی پوره کړي څنګه چې د زرداد بلبل کم ارمان چې دی هغه پوره شو.